الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تفسیر بدی مبارک درسونو کی من د سورة البقرة دیارلسم نمبر آیت تا رسیدلو. بدی آخرانی آیتونو کی د اتم نمبر آیتنا د منافقانو خبر روانو. اغه خلق چې ظاهره کی یو سوی باطن کی بل سدي، په خلو باندې موږ ایمان راوړی، الله منو، آخرت منو، پیغمبر منو. حقیقت کې الله وی چې ایمانی نه دی راوړی. بل بیماری پکې ده چې دوکه ورکوي مؤمنانو لره او په خپلو ګمانونو هغو وی چې موږ دوکه الله لم ورکو. نو بل مرض پکې د دروغو دی چې دروغ ډېر زیات وي، او دغه شان چې نصیحت ورته وشي چې فساد مه کوئ، نو نصیحت نه مني بلکې د خپل فساد له د اصلاح نوم ورکوي. دغه شان چې کله دعوت ورته ورکړی شي چې د ایمان د زړه د اخلاص سره راوړئ، د منافقت پرېږدئ، داسې ایمان راوړئ لکه څنګه چې صحابه کرامو راوړی دی. نو والعیاذ بالله صحابه کرامو ته قمقلان وایي. په دې ځای باندې خبره ختمه شوې. اوس خبره هم د دوی روانه ده، دا یو څو ایتونه هم د دوی په باره کې دي. او که خیال وي نو د کافرانو دا خبره الله لنډه ختمه کړه، منافقانو دا اوږده کړه. ولې؟ شر یې زیات دی، نقصان یې ډېر دی، نو ځکه د دوی دا خبره الله لږه اوږده کړه. څوارلسم نمبر آیت کې الله اوس ګوره د دوی بل خوی او خیانت بیانوي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، او کله چې یوځای شي دوی دغه کسانو سره چې ایمان یې راوړی دی، قالوا آمنا، نو دوی وایي موږ هم ایمان راوړی دی. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، او کله چې جدا شي خپلو شیطانانو ملګرو سره، قالوا انا معکم، دوی وایي موږ خو ستاسو سره یو، انما نحن مستهزئون، یقینا موږ ټوغې کوونکي یو مؤمنانو پورې. دا د دوی بل خیانت ته او بل شر دی. مؤمنانو سره چې ملاو شي آمنا، آمنا خو د دوی په خوله باندې شتي، د دې نه خو دوی انکار نه دی کړی. مشکل څه دی؟ صرف په خوله دی، په ژبه دی، دا مشکل دی. نور خو دوی وایي آمنا، د دې نه انکار نشته. مؤمنانو سره آمنا خپلو خلکو ته جواب شي انا معکم، موږ تاسو سره یو. وَإِذَا لَقُوا، کله چې دوی ملاقات وکړي، لقا ملاقات یوځای کېدل، کله چې دوی مخامخ شي مؤمنانو ته، قالوا آمنا، دوی موږ ایمان راوړی. وَإِذَا خَلَوْا، کله چې دوی جدا شي، بیل شي، یوازې شي، إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، خپلو شیطانانو ته. دیزی که اللہ گوره دا دوی دی ملگرو تا شیطانان ویلی دی. دا شیطانان سوک دی؟ دا دوی مشران، دا دوی مولیان،
دا د دوی پیران، دا د دوی کشران، که هر څوک د چې دوی سره ملاقات وکړي دا شیطانان دي. ولې شیطانان دي؟ نامه چې کله د استعاذې تفسیر کوو نو هلته موږ ویلو چې د شیطان کې معنی د څه پرته ده؟ شطنه د لرېوالي. دغه شیطانان دي د دوی د مشران، د دوی د ټولګی. ولې؟ د حق نه لرې دي، د ایمان نه لرې دي، نو دا هم شیطانان دي. او مخکې مسله تېره شوې وه چې دا شیطانان ګوره صرف په پیریانو کې نه دي، دا په انسانانو کې هم دي. دا دلیل چې الله د دوی د ملګرو ته، د منافقانو د ملګرو و مشرانو ته شیطانان ویلي. اوس دا شیطانان که هغه په دې منافقانو کې دي چې دوی پسې ورشي، او که هغه یهود دي، که هغه نصارا دي، که هغه مشرکان دي، دا ټول پکې دننه داخلېږي. ځکه چې دوی خو به دلته د مؤمنانو سره هم مجلس اخیسته، بیا به د یهودو سره هم کېناستو مدینه کې، او یهود به یې راتېزول او موږ تاسو سره یو، موږ ستاسو ملګري یو. هغو ته به یې وي انا معکم، یقینا موږ تاسو سره یو. تاکید به ورته وکړو، انا موږ خو یقینا تاسو سره یو. دې کې شک مه کوئ. ښه نو هلته تاسو څه کوئ؟ انما نحن مستهزئون. هلته خو موږ دې دپاره ورځو چې د مؤمنانو پورې ټوغې کوو، هسې مؤمنانو پورې مسخره کوو، خاندو را خاندو، ټایم پاسې کوو. نو سوال، دوی ته څه ضرورت دی چې مؤمنانو سره کینی پاسې ورځي؟ نو جواب د هغې څو خبرو کې وشو چې دوی دلته کمزوري دي، ځکه دوی مجبوره دي، لازم به ځي دوی د مسلمانانو مجالسو ته. بله فایده د دې آیت نه غټه فایده دا راووته چې مؤمنانو پورې ټوغې کول دا د منافقت صفت دی. مؤمنانو پورې به ټوغې نه کړي، او د دیندارۍ د لاسه هغه بیا کفر ته رسي. لکه اوس ستا د یو چا سره ذاتي مسله ده او ته پورې خاندې او مسخرې کوې او ټوغې کوې، دا ګناه ده. خو چې کله ستا د یو سړي سره د دین د لاسه نه لګي، د هغه په یو عبادت پورې خاندې، هغه ګیره پرېښودې ده، پر یې ګیره پورې ورله خاندې، دغه شان پیسې د ګیټو نه بره ساتلي دي، د دیندارۍ پورې ورله خاندې، نو دا خو کفر ته دا خبره رسي. ځکه چې ته په دې سړي پورې نه خاندې، حقیقت کې ته خاندې د الله په دین پورې، په عباداتو پورې خاندې. نو د ژبې خپلې کنټرول ساتئ. مؤمنانو پورې خندا کول دا صفت د منافقانو دی. دلیل پیدا دی. ها دا خو دوی وایي چې موږ خاندو په مؤمنانو پورې او ټوغې کوو. بدله واوره، الله یستهزئ بهم، الله ټوغې کوي دوی پورې، ويمدهم في طغيانهم يعمهون، او زیاتی دوی لرا پسرکشی د دوی کی چی گڑوڑ بئی. اللہ یستهزئ بهم. دلتا اکثر مولیان ترجمه دیسی که اللہ با بدله ورکی دوی لرا ټوغو د دوی. دا د ډیرو نه ما د ترجمه اوریدلې ده او په ډیرو کتابونو کې مې لیدلې ده، دا غلطه ترجمه ده. الله یستهزئ بهم، الله به ټوغې کوي دوی پورې. نو دا څنګه او دا ټوغې صفت؟ ګوره دا یاد ساتئ چې صفات د الله، صفات د مخلوق په دې کې د ځمکې او اسمان فرق دی. موږ چې کله هم دا وایو چې د الله یعنې سترګې یا لاس یا خپه یا غضب یا رحمت، نو د هغې دا مطلب خو نه چې څنګه چې د انسانانو دی، بلکې د مخلوق ته په خپله وګوره. غوږ د هاتي او غوږ د میږي، غوږونه دواړو شته که نشته؟ نو سړی به وایي چې د هاتي غوږ، بیا هغه بل وایي د میږي غوږ، هغه ورته ښه دواړه د یو شان کړو. نه خو صرف وایي چې غوږ یې دی، د هاتي هغه د هغه سره مناسب دی، د میږي هغه پورې مناسب دی. د انسان غوږ جدا دی. په مخلوق کې دومره فرق دی، حالانکې دا ټول په مخلوقاتو کې دي. نو بیا د مخلوق او د خالق په منځ کې به څومره فرق دي؟ نو د الله ټوغې داسې نه دي څنګه چې زموږ دا دي.
چې ښکاره کوي سړی یو څه او هغه یي بل څه دا د انسانانو خبرې دي ټوغې د الله چې دوی پورې کوي هغه داسې دي څنګه چې د الله د شان سره ښایي هغه ټوغې څه دي خبره به نه اوږدو نن به خبره بلکل مختصر کوو چې لږ سبق ډېر ووایو هغه ټوغې څنګه دي نو هغه داسې چې په ظاهره کې دوی د مسلمانانو سره شمارلی کېږي په دنیا کې په آخرت کې به هم دقه شی نو دوی به خوشحالي په آخرت کې چې موږ کامیاب شو په منافقت کې دنیا کې موږ وګټله اوس په آخرت کې موږ وګټله نو امر به وشي یوم یکشف عن ساق ویدعون الى السجود فلا یستطیعون هلته به امر وشي چې سجده ولګوئ الله ته دوی خو هم د مسلمانانو سره ولاړې خوشحاله وي نو مؤمنانو ته به توفیق د سجدې میلاو شي او د دوی ملا به لرګی شي دوی ته به توفیق میلاو نه شي دا هغه ټوغه ده چې الله یې دوی پورې کوي ښه بل ځای کې سورة الحدید کې الله ذکر کړي دي چې کله به پل صراط باندې دا خلک تیریږي مؤمنانو ته به رڼا میلاو شي دوی ته به هم رڼا میلاو شي دلته به دوی بیا خوشحاله شي چې موږ خو کامیاب یو وګوره دلته موږ بیا مسلمانانو سره روان یو د جنت په لار دوی چې څنګه لږ مزل وکړي نو هغه رڼا به پرې ختمه شي دوی به چغې کړي انظرونا نقتبس من نورکم مؤمنانو ته به چغې وي لږ صبر وکړئ چې ستاسو د دې رڼا نه موږ هم رڼا ووایو قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا اواز به ورته وشي چې لاړ شئ دنیا ته ځان له رڼا راوړئ هلته خو تاسو رڼا نه منله دا اوس ټوغه ده چې دوی پوره الله وکړه یعنې دوی ښه خوشحاله روان دي چې به موږ خو بس مؤمنانو سره یو منځ کې پې الله هغه رڼا هغه یې پې ختمه کړه نو دوی به چغې شروع کړي الم نکن معکم ولې موږ تاسو سره نه وو مؤمنانو ته به ووایي هغه ورته یو داسې خو وایي زموږ په جماعت کې ظاهره کې ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم تاسو خو ځان په فتنو کې اچولی او انتظار به م کوو چې کله به دا مسلمانان خرابېږي کله به دا مسلمانان ختمیږي کله به د دوی دا دین ختمیږي تاسو خو شکونه کول د الله په باره کې د پیغمبر په باره کې د قرآن په باره کې نو څنګه تاسو وایئ چې الم نکن معکم ستاسو که بدنونه موږ سره وو په ظاهره کې خو زړونه خو تاسو زموږ سره نه وو که دا یو ټوغه ده چې الله سبحانه وتعالی به دوی پورې کې څنګه چې د الله د شان سره ښایي ښه دغه شان دنیا کې دوی لګیا دي عبادت خو کوي که نه که نه بلکل نه کوي ولې به عبادت کوي ځان خو به ثابتوي که زه مسلمان نو عبادات به دی کوي او ولې دوی جهادونه هم تلي دي که نه دي تلي سبحان الله دا دومره هر څه کوي په بدل کې اجر پرېږده الټو ته عذاب میلاویږي دا د دې مطلب دی الله یستهزئ به دوی مؤمنانو پورې ټوغ وکړه بدل یې دا شو چې الله به ټوغې کوي دوی پورې نو د دې صحیح ترجمه دا ده الله یستهزئ بهم الله به ټوغې کوي دوی پورې او دا غلطه ترجمه ده چې الله به بدله ورکوي دوی له د دوی د ټوغو الله هر څه کولی شي هر څه ویلی شي که نه نو دلته یې داسې ولې نه وي چې زه به دوی د ټوغو بدله ورکړم خیال هم دی که نه دی نو موږ سله اوس د الله نه او د الله د رسول نه مخکې کېږو د ځان نه هوښیاران جوړو او معنی وله بدلو بس څومره چې الله خبره کړې ده دومره یې موږ هم کوو خبره ختمه شو که قیامت پر ورځ الله تپوس وکړي چې تاسو دلته داسې ترجمه کړې موږ چې الله تاویلون الله یستهزئ به خو که الله د نه ده تپوس وکړي چې ما خو داسې نه وویل لکه څنګه چې تا بیانوله نو بیا به څه جواب ورکړي ښه بله ټوغه دوی سره د الله دا ده چې ویمدهم فی طغیانهم الله به زیات کی دوی لره زیاتې به راولي دوی لره په سرکشۍ د دوی کې ښه به یې پرېږدي ښه ازاد
دومره به په دې سرکشۍ کې وردننه کي چې یعمهون ګډوډ به وي. عمه په اصل کې دا د زړه ړوندوالي ته وایي، یعنې ګډوډ پریشانه به وي. څنګه پریشانه دي دوی منافقان؟ څنګه ګډوډ دي؟ کله چې مؤمنان سره وځي چېرته جهاد ته یا خیر کار له ځي، دوی په شک کې چې لاړ شو، کله چې هغه واپس راشي او په دې اصل کې دوی به د هغې خفه یې باندې یو جواب یې دا دی. دا ټول جوابونه صحیح دي، خلاصه داسې ده الله داسې ګډوډ کړي دي چې د دوی نه هغه حق او باطل ټول ګډوډ شوي دي. هېڅ پته ورته نشته چې دلته ورشو او که دلته ورشو. د داسې حالاتو نه د الله موږ ساتي چې یو سړی ګډوډ، اوس دوی ته دا پته نشته چې د دې مسلمانانو سره ملګري شو، که د یهودو سره ملګري شو، که د نصاراو سره ملګري شو، که د مشرکانو سره ملګري شو، که د مجوسو سره ملګري شو، که د بل او د بل سره ملګري شو، هر څه یې الله ګډوډ کړي دي د دوی د دې منافقت د لاسه. دا مطلب دی د یعمهون، ګډوډ به وي، پریشانه به وي، بدحاله به وي. وجه څه ده؟ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، دا هغه کسان دي چې اغستې د ګمراهي په بدله د هدایت کې. کفر یې غوره کړی دی په ایمان، منافقت یې غوره کړی دی په اسلام، یوازیوالی یې غوره کړی دی په اتفاق او په جماعت د مؤمنانو، د پیغمبر مخالفت یې غوره کړی دی د پیغمبر په تابعدارۍ. دا ټولې خبرې پکې دننه راشي. نو دوی ظلم د ځان سره کړی دی. ځای په ځای الله قرآن کې دا خبره ذکر کړې ده چې کله قومونه ذکر کړي چې دا ما تباه کړي دي، دا مې تباه کړي، را به شي آیتونه. نو آخره کې الله وایي ګورئ چې ستا رب ورسره څه ظلم نه دی کړی، ظلم هغوی ځانونو سره پخپله کوو. اوس د لږ ساعت مخکې چې دا ذکر شو چې الله یستهزئ بهم، الله به ټوغې کوي دوی پورې، څنګه چې الله د شان سره ښایي. نو هسې ورسره نه کوي الله، خو څه ظلم نه کوي چا سره. ولې؟ اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى، دوی ګمراهي اخیستې ده په بدل د هدایت کې. اوس دلته یو سوال دی چې دوی ګمراهي اخیستې ده په بدله د هدایت کې، نو د دوی سره هدایت وکم ځکه چې دوی ګمراهي اخیستې ده. خو دوی سره خو هدایت نه و، نه پیغمبر خو و، خو دوی سره خو هدایت نه و. نه هغو مؤمنانو مو، قرآن مو، هر څه، خو دوی سره هدایت و. اخو صحیح شو، حق ورته ښکارېدو، دلایل ورته ښکارېدو، خو دوی په هدایت وو. یو شی خو داسې که نه و لکه وایي غسته په بدل د دې کې، لکه زه تاته وایم چې ما دا کتاب واغستو په بدل د قلم کې، معنی دا چې قلم ما سره شتي که نشتي؟ شتي. تاسو ټول دقیقه یو خبره دلته چا څه جواب راکړ؟ بارک الله فیک، دی جواب دی. فطرتن دوی په هدایت وو. حدیث کې نه راځي کل مولود یولد علی الفطره، هر ماشوم په فطرت پیدا کیږي، خو مور پلار یا یهودی کی یا نصرانی یا مجوسی کی. بعض علماء دا جواب کړی دی، وی دلته مطلب دا دی چې یعنی دوی د هدایت کې ورننوتی شو، هغه ابتدا حاصله کړې وه. ابتدا څه وه؟ چې دوی په ژبو باندې ایمان راوړ، خو بیا دوی تمکن پکې نه و، یعنې هغه هدایت یې مضبوط راوننیو، بلکې هغه هدایت یې خرڅ کو او په بدل کې ګمراهي واغسته. دا د دوی تجارت دی. او الله د ثمودیانو باره کې هم ویلي دي واما ثمود فهدیناهم فاستحبوا العمى على الهدى. الله وایي ثمودیانو ته ما هدایت کړی
خو هغوی ړونوالی غوره کو په هدایت باندې، نو دوی ګمراهي غوره کړه په هدایت باندې. نو چې دی حالي دوی به څه کامیاب شي؟ ځکه الله وایي فما ربحت تجارتهم، بس ګټه ونه کړه تجارت د دوی، وما كانوا مهتدين، او ندی دوی لاره موندونکي. دلته بله فایده چې دا بندگی چې موږ د الله کومه کوو که نه، ګوره دا تجارت دی د الله سره. نو یو تجارت دغه دی د ګمراهانو او تجارت د مؤمنانو. انشاءالله دې تذکره به راشي په سورت فاطر کې، او دغه شان په سورت النور کې او سورت الاحزاب کې، دی یو څو سورتونه کې به تذکره راځي د مؤمنانو د تجارت، او سورت الصف کې. دا ته چې څه کوې دا ستا تجارت دی د الله سره، یعنی الله هغه ستا معبود دی، ته د هغه عبد دی، ته د هغه بندې. کله چې ته د هغه بندګي کې، نو دا ستا معامله د الله سره ده، ستا تجارت د هغه سره ده. اوس ستا مرضي ده چې په دې تجارت کې ته ترقي کې که نه کې، په دې کې ته ګټه کې او که تاوان کې. دا خبرې ټولې واضحه دي، څه پټې پناه نه دي. الله هر لار واضحه کړې ده. هر چې منافقانو نو په تجارت کې هغوی تاوان وکړو. ولې تاوان وکړو؟ ګمراهي غوره کړه په هدایت باندې. بله فایده ده یاده کړئ، کله یو مسلمان هم داسې کولی شي، لکه منافقانو خبره خو جدا ده، د هغوی هغه ګمراهي خو د کفر ګمراهي وه، خو یو مسلمان هم داسې کوي چې کله هغه د الله بندګي یو عبادت خرڅ کړي او د هغې په بدل کې د الله نافرماني والي. نو دغه مغه تجارت ته اشاره کوله چې دا یو تجارت روان دی، څوک پکې ګټي او څوک پکې بیلي. او هغه حدیث ورته اوس ته یاد دي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي هر سړی چې سحر راپاسي نو یا ځان د اور نه آزاد کړي او یا ځان تباه کړي. یعنې هر سړی چې سحر راپاسي په دوه کې یو کار کوي، یا ځان د اور نه آزادوي او یا ځان په اور کې ښه ور ډوبوي. دا تجارت دی. موږ چې راپاسو، زموږ چې سترګې کولاو شي، زموږ دا تجارت سټارټ شي د الله سره. نو یا د الله نه، الله سره داسې تجارت وکړه چې ستا دا سټ خلاص کړي د اور نه، او یا یو نیم سړی داسې تاوان پکې وکړي چې وبیلي دنیا او آخرت، والعیاذ بالله. وما كانوا مهتدین، او ندي دوی لاره موندونکي. ولې؟ ګمراهي په خپله غوره کړې ده. نو الله ورسره ظلم وکړو؟ نه، الله خو ظلم نه دی کړی. اوس ګور الله مثالونه بیانوي، سبحان الله. زار شم او قربان شو د الله د دې خوږو خبرو نه، الله مثالونه بیانوي. او دا د الله طریقه ده چې الله مثالونه بیان کړي دي قرآن کې ځای په ځای، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم بیان کړي دي. او په دې باندې اعتراض کړی د منافقانو او مشرکانو چې الله ولې په قرآن کې مثالونه ذکر کوي. وګوره رب العزت یو طریقه نه ده پرېښودې، بلکې په هره طریقې موږ پوه کړي وو. قرآن واضح، یو ټکی واضح دی، مبین دی، ښکاره دی، هغه یې موږ ته رالیږلی دی. په هغې د پاسه د وضاحت دپاره پیغمبر رالیږلی دی. بیا په امت کې وخت په وخت علما چې هغوی د پیغمبرانو دا وظیفه راټینګه کړې ده، وسایل یې پیدا کړي دي، نعمتونه یې راکړي دي. نو ته به الله ته د قیامت په ورځ څه وایې چې زه ستا په دې کتاب نه پوهېدم، ولې؟ تا نه الله تپوس وکړي چې ولې؟ څه جواب به ورکوو؟ چا سره څه برابر جواب شته؟ نو چې دلته ټول سرونه ډکوي چې موږ سره جواب نشته، نو جواب خو تیار کوي. بیا یا جواب تیار کړه، یا د الله په دې کتاب ځان پوه کړه. دوه خبرې دي. یا خو آخرت له جواب تیار کړه چې الله ته دا ووایه چې زه ځکه نه پوهېدم، ځکه دا وه جواب، او داسې جواب چې ته پرې خلاص شي. او یا د قرآن اوس سره موقع شي، ځان پرې پوه کړه. دومره الله دا قرآن واضح کړی دی چې زموږ د پوه کولو دپاره به کې بیا مثالونه هم بیان کړي دي. دا مثال د څه دپاره وي؟
مثال د دې دپاره چې یو لرې خبره تا ته رانږدې شي. او دا خو مشهوره ده چې کله سړی خبره کوي لږې هر قسمه خبره چې کوي نو بیا وایي مثال پې ته بیانوم چې خبره ښه واضح شي. نو مثال څنګه لکه یو سړی را روان دی او یو ګاډی را روان دی او یو کس راغی او دلته دیوال او هلته کور او دا قسمه خبرې شروع کړي د دې دپاره چې دا لرې خبره د اورېدونکي ته نږدې شي او ته محسوسه کړي. الله د منافقانو موږ ته خبره وکړه واضحه او که نه وه که څه پټوالی پکې و ښه واضحه سبحان الله. دومره الله موږ سره محبت کوي او زموږ دپاره دومره خیر غواړي چې خبره صرف په دغه ځای ونه دروله. راشه اوس وایي تاسو ته یو څو مثالونه بیان کړم چې د منافقانو په دې حال باندې ښه پوه شئ. مثلهم مثال د دې منافقانو یا حال د دې منافقانو هر یو چې وی صحیح دی. بعضو علما ویلي دي وي دا یو مثال د اهل کتابو دی او بل د منافقانو دی او چا څه ویلي چا څه ویلي خو نه واضح خبر ده چې دا دواړه مثالونه راتلونکي دا د منافقانو سره تعلق ساتي. مثلهم حال د دې منافقانو كمثل الذي استوقد نارا پشان د حال دا غچا دی چې بل کړی اور. یو مثال د اور دی دا ولنی او دا دویم د اوبو دی او کصیب. او قرآن کې په نورو ځایونو کې م الله په دې اور او په دې اوبو مثال ورکړی دی. نو دلته مثال د اور دی او دویم مثال د اوبو دی. اول به دا ترجمه وکړو د بعضو ټکو بیا به ته وضاحت وکړم د دې ښه مختصر نو تاسو به پوه شئ انشاءالله. په شان د حال د هغه چا دی چې بل کړی دی اور. فلما اضاءت ما حوله بس هر کله چې رڼا کی دا اور ما حوله هغه څه چې چاپېره د ده نه ذهب الله بنورهم نو بوزي الله رڼا د دوی وترکهم او پریدي دوی لره فی ظلمات لا یبصرون په تیارو کې چې هېڅ نه ویني. بغیر د استاذ نه بغیر د علم نه ته په دین باندې نشي پوهېدلی. زه لاړ شي ځان له ترجمې کوه ځه. اوس دا د دې لفظي ترجمه وه چې څو پورې د دې تفسیر نه وي شوی او څو پورې تا استاد څه زنګنان نه مات کړي ته په دې نه پوهېږي. ما ته اوس ته په هغه اولني بیان کې ما ته ښکاري ما ته اوس ته ویلي چې قرآن باندې پوهېدو دپاره صرف ترجمه نه ده تفسیر وضاحت پکار دی. ترجمې خو ډېرو خلکو کړي دي او ډېرو اکثر زموږ په دې کورونو کې پښتنو په دې کورونو کې لازم زنانه دوی چې هغوی ترجمې کړي هر چا ترجمې کړي دي صرف خبره ترجمې خو نه ده. او جې و ما ځان له دغه پیدا کړی دی دا ما سره خو تفسیر هم شته ترجمې والا بیا به هم نشي پوهېدی. دا دلته چې زه کومې خبرې تاسو ته کوم که نه په دې طریقه په کتاب کې نه لیکلی شي. د کتابي تفسیر جدا شکلي د بیانو هغه تفسیر چې بیانېږي د هغې جدا شکلي. دلته ته له استاد سره ناستې تپوس دې وکړه هغه به تا ته صبر وکړي دا خبره به ستا دپاره بیا وکړي بیا به وکړي ستا په لهجه کې به وکړي ستا په ژبه کې به وکړي. بل دا چې ستا حالاتو ته ګوري د هغې مطابق یې کوي. اوس زه تفسیر کوم یا ترجمه کوم خپلو پښتنو ته یې کوم زه د دوی په بیماریانو الحمدلله خبر یم. اکثر بیماریان یې موږ ته معلومې دي چې دوی کې دا کار غلط دی دا کار پکې صحیح دی. نو کوم عالم چې تفسیر لیکلی دی اخو د دې نه اکثر نه دی خبر الا هغه چې هغه ماحول کې اوسېدلی او په هغو کې هغه یو تفسیر لیکلی. اوس سړی لکه تفسیر د امام ابن کثیر راویلی. امام ابن کثیر کله تېر شوی
نو صرف په دې کار نه کېږي چې تا ځان سره ترجمې والا تفسیر یې خو دا به تاله کله فایده درکوي صحیح ترجمه تفسیر په کور کې او د استاد سره ناست نور علی نور دلته تا خبرې واورېدې اوس لاړ چې هغه تفسیر کوله او کور کې چې سره پروت دی یا ته چې درس ته راځي او هغه تفسیر وګوره راشي ته به پوه شي او که صرف یو لار راونیسي چې جي ما صرف ترجمه کړې ده نو ترجمه صحیح ده ته په ترجمه صرف پوه نور ته په مقصد د الله د کلام نه پوه اوس د الله وي یو سړی دی اور یې لګولی دی اور یې رڼا کړو هغه څه چې د ده خواوشه او الله ترې رڼا بوتله او دی په تیرو کې پاتې شو هېڅ یې نه لیدو د دې څه مطلب شو د یې وضاحت ته ضرورت دی ښه زه به دې پې لنډ پوه کړم ګوره تفسیرونه چې سړی کولاو کړي که نه او دې ته چې مفسرین راورسي ښه اوږدې او پلنې خبرې کوي دا حدیث یو دغه حدیث یو دا حدیث یو دا لنډ حاصل خلاصه هغه دا ده منافق دی او دلته مثال بیانېږي د یو سړي دا خبره دې لپاره کېږي چې ته د منافق په حال باندې پوه شي یو سړی دی په سفر باندې ووتو توره تیاره ده د دې چل وکړو چې اورې بل کو فایده دا وشوه چې اورې کله بل کو اضاءت ما حوله غیر چاپیره دته رڼا شو پکار دا و چې ده پسې نور لرګي اخولی وي دا خو نه دی چې تا اور بل کو بس کېنوته دا به تا ته چې داسې پپتو پپتو بلیږي ته به څه کې نور لرګي به ږدي محنت به کې پاسې کېنې به دا لرګي به پیدا کې دې ته به ږدي نه ده ورته ډډه لګولې ده چې بس اور خو لګېدلی एकदम تی هغه اور الله مړ کړو دی پاتې شو په تیرو کې په داسې تیرو کې چې هېڅ ورته نه ښکاري شو اوس یې سړی چې دې د منافق سره څه کار دی هغه داسې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې مدینې ته راغی منافقان په تیاره کې دي ښه په توره تیاره کې دي هېڅ ورسره نشته د یری د لاسه دوی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته اظهار د اسلام وکړو چې موږ څه یو مسلمانان یو په خوله خو یې کلمه وویلې رڼا یې لږه لږه یې واخیسته رڼا خو ظاهره کې دوی ته میلاو شوې ده که نه ده میلاو شوې ده دوی د هغوی په مجلس کې ناست دي د مسلمانانو د هغوی جومات ته راځي جهادونو له ځي رڼا څه نه څه دوی سره شتي اوس په دې خو کار نه کېږي چې تا رڼا واغسته بس بیا کښېنه دې دپاره نور څه مه کوه نه نه څنګه چې د اور د بلولو دپاره ماده پکار ده او بیا به ورته بار بار لرګی ږدي او که داسې دې ونه کړه نو دی دنه مري دا اور ډیوې ته به وخت په وخت څه اچې تیل به ور اچې یعنې دا ډیوه دنه مري منافقانو رڼا بله کړه وروستو غم نشتی اشاره ده دې ته چې څوک ایمان راوړي نو بیا به ورپسې نیک عملونه کوي قرآن به اوري حدیث به اوري د دین دپاره به قرباني کوي عبادات به کوي کوششونه به کوي محنتونه به کوي نو هله به د ده د ایمان دا رڼا باقي پاتې شي خیال همدې دې خبرې ده دې کې دې ته هم اشاره ده ما پرون کابل اوس دا خبره ذکر کړې وه چې ایمان کې عمل څه دی ضروري دی چې منافقانو سره ایمان نه عمل نه و نو هغه رڼا یې څه شوه هغه رڼا یې مړه شوه هلته هغوی کې بل مرض هم و چې ایمان یې د زړه نه و صرف اقرار په څه و په ژبه باندې او هغې وله فایده ورنه کړه صم بكم عمي فهم لا يرجعون دوی کاڼه دي چاړهګان دي ړانده دي نو دوی نه راګرځي دا هم د دقه مثال سره تعلق ساتي دا آیت جدا نه دی یعنې دا موضوع جدا بله نه ده یا بل مثال نه دی
همدغه تیر شوي مثال یې پوره کړی دی. صم بکم عمی، کاڼه دي، ګونګیان یا چاړاګان دي او ړانده دي. غوږونه یې کار نه کوي، ژبې یې کار نه کوي او سترګې کار نه کوي. حالانکه کار یې کوو که نه؟ دلته معنی دا ده چې دوی د حق نه کاڼه دي، د حق د بیانولو نه چاړاګان دي او د حق د لیدو نه ړانده دي. دا مطلب دی. او سبحان الله لوی عذاب د الله له طرف نه دا دی چې غوږ دې ښه کار کوي خو چې حق پرې نه اوري، او ژبه دې کار کوي او د حق دپاره استعمال نشي، او غوږونه دې کار کوي او حق پې وانه اوري، سترګې دې کار کوي او حق پې وینني. دا لوی عذاب دی الله طرف. پرون ما دې خبرې ته اشاره کړې او ختم الله کې فهم لا يرجعون، دوی نه راواپس کېږي. دې څه مطلب دی؟ حق ته نه واپس کېږي. دا معروف او مشهوره خبره ده. یا معنی دا ده چې دوی نه راواپس کېږي دغه تیرو نه رڼا ته. په حقه تیرو کې خوشحاله دي پراته دي، ځکه چې تېر شوي آیت کې ویلی شو فی ظلمات، دوی پاتې شو په څه کې؟ په تیرو کې. نو دوی بیا کوشش هم نه دی کړی چې دې تیرو نه راوځي رڼا ته. بس حقه رڼا یې په اوله کې اخیستې وه، هسه وخته پورې وه، ختمه شوه. دوی بیا کوشش خو نه دی کړی. فهم لا يرجعون، دوی رڼا ته نه راګرځي، دوی حق ته نه راګرځي، دوی قرآن ته نه راګرځي، دوی پیغمبر ته نه راګرځي. دا ټولې خبرې صحیح دي. او كصيب من السماء، یا مثال د دوی پشان د ډیر باران دی د برنا. او کې راجح خبر داره چې دا او د اختیار د پاره دی. سبحان الله، زمونږ رب موږ ته وایي، یو مثال بیان کو، وی که دغه باندې ښه پوه شوی او که په دې ښه پوهېږي دا واوره. په دې کې به یو سړی الله ته څه وایي چې زه نه یم پوه شوی. راشه دنیا باندې د خلکو ځان دومره پوه کړی دی که نه. دلته زه را بعض ملګري وینم لکه هر سړی چې هر یو کار کوي، نو د دې وړو وړو سامانونو د عربۍ هغه نومونه ذکر کړي دي، والله که ماته یاد دي. حیران بشي ته دا دې زده کړي څنګه دي؟ تا سکول ویلی نه، تا مدرسې ویلی دی نه، تا لیکل درځي نه، تا لوستل درځي نه، خو دا ټول هر څه وله ورځي. ځکه چې دې ته ضرورت لرو او قدر یې کوو، ځکه چې په دې ماته پیسه میلاویږي. څوک چې قدر کوي د الله د کلام او ورته پته چې په دې ماته جنت میلاویږي، هغه هم کوشش کوي. بل ورځ ماته یو ملګري دا خبره وکړه چې یعنې 25 کالو په عمر کې هغه قرآن یاد کړی. دلته بعضو ته چې وایي چې قرآن یادول اوس دا وخت یې لاړه، وخت د بندګۍ کله ځي؟ د بندګۍ چېرته خاص وخت بندګي خو به کم وخته پورې کوي؟ حتی یأتیک الیقین، چې تا له مرګ راشي هغه وخته پورې. د مکه کې یو پیر تراویح کړې وي، دغه کلبانی مشهور دی قاري، ایسه ګډې وډې فتوې مو ورکړې، د هغې د لاسه الحمدلله چوټي کړی. خو بل صحیح د فتوو سره اختلاف دی، کردار سره اختلاف دی، خو قاري د قرآن داسې دی که نه، داسې قرآن وایي سړی وایي چې یا الله اورېدی مې ورته ویلی، سم پوس لګی، سم مزدار. په خپله قصه کوله، وایي زما 30 کاله عمر پورې یعنې زما دې طرف ته توجه نه وه قرآن ته. بیا دغه وخت کې مې توجه پیدا شو، نو په یو میاشت کې قرآن یاد کړی. 30 کالو په عمر کې په یو میاشت کې قرآن یاد، یعنې په ورځ کې اوره په خوله ویل اسان دي، په یو ورځ کې سپاره یادول او عمر 30 کاله. زمونږ هغه د 20 کالو والا دی چې هغوی وخت تللی 20 کالو والا، نو 30 والا سره خو باس هم نشي کولی.
او بیا چې 40 او 50 بیا خو خبره لاړ. نو زه وایم چې قیامت په ورځ به ما ته کوم عذر الله ته بیانوو چې الله موږ د دې د لاسه نه یو پوه شي. زموږ د پوه کولو لپاره دویم مثال، یا وی که په دغه نه پوه نو دلته ځان اوس پوه کړه، او وی که دغه مثال غوره کوې او که دا غوره کوې وایوره. اوس دلته مثال هلته د اورو دلته د اوبو دی. او که صیب، صیب چې دی که نه دا ډېر باران ته وایي. ډېر د عربۍ دا لغت ډېر فصیح دی. ګوره دې کې د ډېر باران دپاره ځان لفظ وي، د لږ دپاره ځان لري، د یو څو څاڅکو دپاره ځان لري. په دنیا کې د عربۍ د ژبې په شان فصیح او بلیغ او جوره او اوږده او پلنه ژبه دا بله نشته. او که صیب یا مثال د دوی په شان د ډېر باران دی. من السما چې راورېږي د برې نه. دا سما ګوره په اصل کې بره چت ته وایي. نو اسمان ته هم سما په دې وایي چې اسمان په موږ باندې چت دی. ترجمه به وکړو بیا به تاسو پوه وکړم. فيه ظلمات ورعد وبرق، چې په دغه باران کې تیری او ګړزارې او برېښنایي. تیز باران کې اکثر دی که نه، تیری په کې هم جوړی شي. تیری ولې جوړی شي؟ وریځې ډوبې ډوبې راشي، ګړزارې خو سره او برېښنا پکې مې. يجعلون أصابعهم في آذانهم، دوی ږدي ګوتې خپلې په غوږونو خپلو کې. په چا چې دا باران راورېدو هغوی څه چل وکړو؟ ګوتې په غوږونو کې کېښودې. ولې؟ من الصواعق، د لاسه د تندرونو نه، د تندر د لاسه ګوتې په غوږونو کې کېښودې. لکه چې تندر او ګړزا او برېښنا دوی ګوتې په غوږونو کې کېښودې. حذر الموت، د وجې د یرې د مرګ نه. والله محیط بالکافرین، او الله راګیرونکی دی کافرانو لره. سبحان الله، څه ناشنا مثال دی. اوس که په دې پوه شوئ که نه نو ښه به په دې خبره باندې پوه شي. څه خلک روان دي او په هغوی باندې تیز باران راورېد. هغه باران کې برېښنا ده، ګړزاره دی، تیرې دي، د یرې د لاسه دوی غوږونو کې ګوتې کېښودي د مرګ د یرې نه. سړی چې موږ به اوس پوه کړه. د بیا راته چې ګوره ترجمې تاسو واورېده، خو څو پورې چې استاد سره نه ناسته پرې نه پوهېږي. وضاحت یې بیا دا واله، منافقان دي چې په هغوی دا باران راورېږي. ځکه چې مثال د چا دی؟ د منافقانو بیانېږي. دا ډېر باران چې دی دا قرآن دی. نو ګوره باران د برې نه راورېږي، نو قرآن دا وحی دام د برې نه راکوزېږي. باران صفا سوترهی ښایسته خوږې اوبه، دغه شان قرآن صفا سوتره د الله کلام دی. باران کې فایده ده د ټول مخلوق دپاره، کافر، مسلمان، څاروی، ځناور، ځمکه، ګټه، ونه، هر څه دپاره فایده ده. نو قرآن کې د ټول مخلوق خیر خواهي ده. بل صیب وي ډېر باران. نو قرآن کې د الله بېشمار احکامات دي. ناشنا ناشنا خبرې، د ایمان نه ډکې خبرې دا په قرآن کې دي. خو الله وایي چې په هغې کې تیرې دي او ګړزارې دی او برېښنا ده. و دې ځای کې د علماو مفسرینو یو څو خبرې دي.
یو خو دا واضحه ده. اوس سړی چې باران لکه قرآن، نو قرآن کې تیری شتی. قرآن کې تیری معنی ده چې قرآن کې د تیرو ذکر دی او هغه د کافرانو د کفر او د منافقانو د منافقت دا بیان شوي د قرآن کې کنه. نو قرآن کې د کافرانو تیاره ذکر شوی ده. دلته دا مطلب شو چې د باران کې تیاره ده، خو په دې کې ګړزارې دی. نو ګړزاري به څه معنی کوو؟ ګړزارې یعنی قرآن کې یره ده، الله ورکړي د ځای په ځای کې. جهنم ته به لاړ شي، تاوانیان به شي، عذابونه به د باندې راشي، دا ګړزارې دی. و برق برېښنا پکې ده. نو برېښنا واضحه او ښکاره دلایل. تاسو زما په دې خبره پوهېږئ که نه؟ زه ګوره حتی الوسه کوشش کوم چې هره خبره ښه واضحه کړو بغیر د اوږدوالي نه. که بیا هم چاته څه مشکل وي وروسته تپوس کولی شي. دوی څه چل وکړو دې منافقانو چې کله یې دغه تیرې ولیدې، دا ګړزی ولیده او دا برېښنا یې ولیده، نو په غوږونو کې ګوتې کېښودې. من الصواعق د تندر د لاسه، د تندر نه یېرېدو. منافق دا نه خوښوي چې قرآن دې رانازلېږي. کم سړي باندې چې دا باران راتېش شي او باران یې والي، د ده دا خوښوي چې باران دې ورېږي. دا منافقان هم د قرآن راغستی دي، په شرمونو یې شرمولي دي. نو د دوی خو دا نه ده خوښه چې دا قرآن دې نور نازل شي. الله وی من الصواعق د تندرونو نه، د تندر د لاسه دوی په غوږونو کې ګوتې دي. دې کې د جهاد امر دی، او دا جهاد د امر چې به راغی لکه په دوی باندې چې تندر راپرېوځي. حالانکه رای به شي په سورت محمد کې چې دا به دوی ارمانونه کول چې یو داسې آیت نازل شوی چې جهاد امر پکې. په سورت دغه کې به هم راشي، سورت التوبه کې ای کې هم دا خبره شته. او سورت توبه کې دام دي چې منافقان الله وی یریږي، یحذر المنافقون، منافقان د دین یریږي. داسې نه چې په دې پیغمبر داسې صورت نازلې شي چې د دوی حقیقت پکې بیان شوی. دا تندر دی که سبحان الله دومره پوه دي ګوره چې موږ منافقان او یریږي هم دې نه. یحسبون کل صیحة علیهم، هره چغه دوی په ځان لکه لګوي، په ځان یې لاګو کوي. څنګه چې معمولي به صحابه کرام ووي که نه، او داسې یو بل سره به صحابه کرام میلاو شو، صحابه کرام به په دې وحي ډېر سخت خوشحالي وي. دا خو دوی د باران نه تښتي. نو چې کله به دا صحابه کرام د یو بل سره میلاو شو که نه، مسکي مسکي کېدو او ایتونه نازل شوي. دا ټکی په دوی باندې تندر د اسمان دی چې ایتونه نازل شوي دي. ولې؟ کیدای شي زموږ حقیقت پکې بیان شي. او منافق سړی ګوره انتهایي د بزدلۍ ژوند تېروي. ولې؟ ځکه چې د کړي داسې وراني دي چې دې سخت یېري. که چېرته دی یو مجلس ته ورغی منافق او یو څو کسان ناست یو بل سره خبرې ته په دی شکي شي، ښه که زما ورته پته لګېدلې ده، که اسې دې ورته داسې ووایي څه چل دی کوو، بس دی ښه 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 پته ورته لګېدلې. دا د منافق دا ژوند نه دی، دا د بزدلۍ نه او د یېرې نه ډک ژوند چې بس دغه د خلک خبر شو او دغه د خلک خبر شو. نو د مدینې دا منافقان هم په دغه یېره کې. نو دې کې د جهاد امر دی. الله سورة الاحزاب کوي انشاءالله وابه اوري که الله ژوند راکړو. وی کله چې آیتونه ما نازل کړو د جهاد، د دوی داسې حال شو لکه په سړي چې زنکدن راغلی، خوارې سترګې تاوالې را تاوالې. او د پیغمبر د مجلس نه یو وی زما واړه دي، ابل وی کور مې خالي دی، ابل وی زه بیمار یم، ابل وی څه او بل ټول وتښتېد. دغه شان په قرآن کې امر د صدقې دی چې مال به لګې، بدن به هم قربانې نو مال به هم قربانې. نو دوی دې ته تکړه دي. سورت توبه کې به راشي دوی خو به الټه خندا کوله په هغه چا پورې چې چا به انفاق کو. دا هغه تندر دی چې دوی تېرېږي او لاسونه
ګوتې په غوږونو کې ایښودي دي. ښه اصابعهم ګوتې، ګوره ګوتې یادې کړي دي خو مراد ترې ټولې ګوتې نه دي، مراد ترې څه دی؟ د ګوتو سرونه، ځکه چې ټوله ګوته په غوږ کې نه ننوځي. نو دا د عربۍ لغت یو طریقه ده چې دې کې کله اصبع ذکر شي ګوته او مراد ترې د ګوتې سري. دوی به دا ګوتې ایښودي په غوږونو کې. من الصواعق د یرې د تندر نه، حذر الموت د وجې د یرې د مرګ نه، د مرګ نه یریدو. دلته مرګ په دوی باندې کم مرګ دی چې هغه پرې راځي؟ منافقت یې راښکارې شي، یا د عبادات شو دوی دپاره، یا دوی خو په خپل حقیقت پوه دي که نه چې الله ربانې عذاب کراولی دي. دې هر څه نه دوی یریږي. خو الله وی والله محیط بالکافرین، الله را ګیرونکی دی کافرانو لره. د دې څه مطلب شو؟ یاد کوي دا خبره د دې نه مخکې چې دې مطلب درته بیان. قرآن کې ګوره الله چې په یو آیت کې خبرې کوي هسې نه کوي، ګوره بې ربطه خبرې الله. دا به د انسان خپله کمزورتیا چې دی به د الله په خبره پوهه نه شي، خو به یې کې ربط وي. اوس خبره روانه ده چې باران وریږي او کړزا ده او برېښنا ده او دا دي او دا، ها، او الله را ګیرونکی د کافرانو لره. دې څه مطلب شو؟ خو صحیح شو چې الله به یې را ګیري، ځکه چې د حکمونو نه یې مخ واړو. بارک الله فیک، دی جواب دی. الله وی که ستاسو دا مطلبي چې غوږونو کې مو ګوتې کېښودې او سیټ ته ودرېدي د باران نه به ځان پټ کړو، نو که د باران نه ځان پټ کوي نو د الله نه خو یې نه شي پټولی. پوه شوي که نه؟ یو سړی وایي چې زه د باران نه پټ شم او سیلاب راشي، سیلاب به یې ویسي. نو که دا کافران دا وایي چې مونږ زه یا دا منافقان وایي چې مونږ ځان پټ کوو، مونږ قسمونه خورو او مونږ دوکې ورکوو، مونږ دا کوو، مونږ دغه کوو، الله وی دا خو به وکوي، خو زمانه به څنګه ځان بچ کوي. یکاد البرق یخطف ابصارهم، نږدې د برېښنا چې وتښتوي نظرونه د دوی. مخکې تېر شو که نه چې باران کې څه دي؟ برېښنا ده. نو نږدې ده چې دا برېښنا وتښتوي د دوی نظرونه. د دې معنی دا ده، دا هم د کوم مخکېري مثال سره تعلق ساتي. معنی دا ده چې په قرآن کې الله وایي برېښنا ډېره ده، نو نږدې ده چې دغه برېښنا د دې منافقانو هغه حال راښکاره کړي، ټول مکمل نومونه هر څه ورته راښکاره کړي. دا مطلب دی چې دا برېښنا دومره تیز دی چې دوی نظرونه به وتښتي. یا بعض علماو چې دې مطلب دا دی چې په دې قرآن کې داسې برېښنا ده، الله وایي نږدې ده چې دا منافقان مسلمانان کړي، داسې برېښنا پکې ده. او دوی مسلمانان شوي هم وی، خو دوی کې نابت نه وو او د زړه نه دغه حکمونه د الله د قرآن د الله دا نه دی اورېدلي. كلما أضاء لهم مشوا فيه، هر کله چې رڼا وکړي دوی ته دغه برېښنا، مشوا فيه نو دوی ځي په هغې کې. یا هر کله چې رڼا وکړي دغه برېښنا دوی ته، مشوا فيه نو دوی ځي په هغې کې. رڼا سره دلته هغه فایدې چې راښکاره شي دوی ته نو بیا ورماتي. دلته اوس تیاره ده که نه؟ تیاره د څه د لاسه راغلې ده؟ نه، تیاره دلته څه مثال کې تیاره د باران د لاسه ده. په منځ کې برېښنا راشي، برېښنا سره څه چلو شي؟ لار ښکاره شي. نو چې څو پورې د برېښنا دا رڼا یي، سړی پکې لږ مخې ته لاړ شي. دوی باندې چې کله دا رڼا راشي او دا رڼا ورته څه نه څه واضحه کړي، مشو فی دوی پکې روان شي.
وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا او کله چې تیاره کې په دوی باندې نو ودرېږي برېښنا ختمه شو بیا پاتې شو پاسې باندې مطلب دا دی چې کله دوی په اسلام کې فایده ویني نو بیا اسلام ته رامنډې وایي او چې کله پکې مطلب سخت احکامات راشي قربانی ته ضرورت راشي مال لګولو ته ضرورت راشي بدن لګولو ته ضرورت راشي د بچی قربانولو وخت پکې راشي نو بیا دوی څه شي بیا وتښتي سورة الحج کې الله دا خبره ذکر کړې ده ومن الناس من يعبد الله على حرف بعض خلک د الله بندگی کوي په شک کې شک کې څنګه یعنی که فایدې وکړه جو ښه ده که تاوان پکې بیا پکې موږ مشماره فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه کچرته خیر پکې ورته ملو شي فایده نو ډېر مطمئن شي او د دین صفتونه کوي او د ایمان صفتونه به کوي خو کچرته یو مصیبت او سخت او امتحان پرې راشي الله وایي مخ واړوي د هغه هر څه او دا موږ په خپلو سترګو داسې خلک لیدلي دا بعض دینداري هله کوي چې دنیا ورته میلاویږي بارک الله فیک یعنی که دنیا ورته میلاوېده د دینداري مضبوطېږي خو که دنیا پکې نه میلاویږي او په ده سخت امتحانات کله داسې هم شي بلکې اکثر داسې کېږي چې کله سړی بېدیني او دینداره شي په ده باندې امتحانات ښه ډېر شي کله داسې هم کېږي ولې د صحابه کرامو د سیرت تاسو ته معلوم نه دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ټول نه مخکې په دغه مکه کې اوسېدو هېڅ مشکل نه و خو چې کله د نبوت ورته میلاو شو څومره مشکلات راغلل د دې بعضو دا مطلب دی چې کله څوک کلمه ووایي لا اله الا الله او ګیره پرېږدي او 5 وخته مونځ شروع کړي په ده باندې به د اسمان نه د سرو زرو باران کېږي دا اوس پیغمبر دی سید الاولین والآخرین دی او په هغه داسې موقع راغلي دي چې خېټې ته 2 کاڼي تړلي دي نو په دې تمه به دینداري نه کوئ چې تاسو ته به څه میلاویږي دنیا که الله درکړه نو دا د الله د طرف نه یو نعمت دی چې تعالی زیاتي درکو نو زموږ مطلب به صحیح مقصد هغه به آخرت وي نو د دې منافقانو هم دا طریقه و چې کله به مال غنیمت راغی که نه بیا به دوی د ټول ناول بناسو په دغه کې جومات کې سبحان الله لا اله الا الله دا خبرې به کوو حدیبیې ته دوی لاړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره تللي حدیبیې ته تللي نه و تللي ولې نه و تللي مکې والا ډېر دي ځای لرې دی نه تلو بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم نږدې روان شو چېرته خیبر ته خیبر نږدې دی ځمکه یې زرخیزه ده یهودیانو سره مال ډېر دی مسلمانان پې ضرور دي دې کې هم دویمه خبره نشته دوی د ټولو نه مخکې لښکر کې وولاړ خو رب العالمین خو داسې امتحان راولي او داسې ایتونه نازل کېږي پیغمبر ته یې ویلي چې تا سره به هغه څوک د خیبر غزا له ځي چې څوک حدیبیه کې تا سره تللی بل څوک به نه بوسي دا امتحان و د الله څه قسمونه دوی وخوړو هغه به زمونږ بچي وو هغه جو مالونه وو جو کاروبار و دا سورت الفتح کې به راشي پیغمبر ورته وایي نه تاسو اوس د الله خبره بدلول غواړئ خو الله ویلي چې تاسو به نه وځئ دا اوس نږدې غنیمتونه دي او ډېر دي او په اسانه میلاویږي نو دا ټول ورته تکړه تکړه کېږي کله پکې سخته راغله نو بیا لرې کېږي بعض داسې حالات د مسلمانانو هم دي والعیاذ بالله نن سبا شتي ډېر چې کله ورته ته د داسې دیندارۍ ووایه چې پسته غونده کې دینداري داسې مال پکې نه لګي ډېر او نه پکې ډېر وخت لګي نو دی به د ټولو نه مخکې را منډې وایي او کله که دې ورته ووایي چې لږ پکې قرباني به مو ورکول غواړي د وخت د بدن د مال نو بیا د دواګانې کوه موږ ته چې الله هم طاقت راکړي بیا خبره دواګانو ته ور واچي
دا جنت ګټل دي اسان خو نه دا د بتې بازار دی چې هر سړی ورته ورننوځي وروځي دی جنت دی الا ان سلعة الله غالیه الله سره چې کوم سامان د بیې دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېر ګران دی ګورې جنت ته تللی خو داسې نه کېږي چې ته به لږه غونته کې ټک خطا دینداري وکړې او بس بیا ډډه ولګوه نه ته به محنت کې کوشش به کې قرباني به ورکې او هغه هر څه به بیا هم لګي هر څه به څه به بیا هم لګي هغې ته په دې نظر نه ګوري چې دا ما چې څه وکړو دا څه دي دا ډېر دي نو منافقانو کې دا کار و چې رڼا به شو روان به شو چې تیاره به شوه وبدرېدو ولو شاء الله او کچرې د الله اراده شوې وې یا او کچرته غوښتې وې الله لذهب بسمعهم وابصارهم نو بولې به یې وې غوږونه د دوی او سترګې د دوی هلته الله وایي چې د دوی غوږونه شتي منافقانو سره غوږونه شتي که نه شتي څه چل دی پکې حق پې نه اوري سترګې هم شتي حق پې نه ویني الله وایي که ما غوښتی نو ما خو له دا سزا ورکولی شوه چې هسې خو هم دوی حق نه استعمالوي نو ما به ترې پوره اخیستی وی دا غوږونه به مې وله بلکل ختم کړی وی او دا سترګې به مې وله مړندې کړی وی الله وایي ما خو دا کار هم کولی شو خو الله داسې ونه کړه رب العالمین ډېر مهربانه بادشاه دی ګوره مهلت 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 او دلایل او حجتونه چې سبا له قیامت کې به څوک غږ ونه کړي اوس که الله د دوی نه دا غوږونه او دا سترګې اخیستی وی نو دوی به څه ویلی بیا چې موږ به مخکې هدایت قبول کړی وی خو هلته موږ سره د هدایت ته قبلولو آله نه وه د هدایت ته قبلولو آله غوږونه سترګې دا موږ سره دی نو الله داسې نه دي کړي ان الله على كل شيء قدير یقینا الله په هر څیز باندې قدرت واله دی اوس ګوره مخکې درې ډلې بیان شوې د شلو آیتونو کې څو ډلې بیان شوې درې مسلمانان منافقان کافران اوس دریوانو ډلو ته د الله د طرف نه دعوت دی ځکه الله وایي یا ایها الناس ای خلکو داسې ونه وي چې یا ایها الذین آمنو چې کله الله وایي ای خلکو نو خطاب ټولو ته دی پیریان پکې دي نو پیریان خو نه دي یا ایها الناس ناس خو انسانانو ته جواب دا کې دی چې پیریان چې کله خطاب انسانانو ته نو د انسانانو تابع پکې پیریان اصل انسانان دي پیریانو سره څه دي هغه تابع دي ځکه چې پیریان هم مکلف دي هم بعضو ځایونو کې الله بیا هغوی ته هم خطاب کړی دی سنفرغ لکم ایها الثقلان ثقلان نه مراد څوک دي پیریان او انسانان نو دا هم مکلف دي اے خلکو اعبدوا ربکم بندگی وکئ د رب خپل عبادت په باره کې خبره شوې وه په ایاک نعبد کې چې دا عبادت څه ته وایي او د دې دپاره څه لازم دي ربکم د خپل رب الله یې ونه وي داسې ونه وي چې اعبدوا الله ولې الله ونه وي تربیت باندې پکې پرته بارک الله فیک یعنی کوم رب چې ستاسو تربیت کړی دی او دا دومره بې شماره احسانات چې د باندې کړي دي هغه حقدار د دې دی چې تاسو یې بندګي وکړئ ګوره څومره مهربان رب دی د کافرانو کفر بیان کو د منافقانو منافقت بیان کو او بیا ورته نصیحت هم کوي او دا به راشي په سورة المائده کې چې الله کفر د نصاراو ذکر کړی دی بیا الله وایي افلا یتوبون الی الله دوی توبه ولې نه وباسي الله وایي نو دا د الله مهرباني ده ځکه
ابتداء دا اللہ دا کتاب شوی دا بسم اللہ الرحمن الرحیم اولنی سورت الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم نو بے حد مہربان دے مہربانی دارے چا اس ٹولو تو نصیحت کی چراشی بندگیو کی دا خپل رب نو گورا چی بندگیو کی دا خپل رب نو پاگی بندی بیا یو سو دلائل بیانے چی ولی اللہ دا بندگی حق دار دی ما مخی تا اس دا خبر ذکر کرا چی رب العالمین پا ہر طریقے سر منگتا خبر واضح کردی دا اعبدو ربکم دا خپل رب بندگیو کی اس با دلیلون بیانی گی پاگا دلیلون سر بدا ثابتی چی اللہ دا بندگی حق دار دی الذي خلقكم اغزات چی تاسوی پیدا کری والذین من قبلکم او اغا کسان چی ستاسو نمخ کیو تاسویم پیدا کری او ستاسو نمخ کی چی کم خلقو اغیم پیدا کری لعلکم تتقون دید پارا چی تاسو متقیان شئی یا دید پارا چی تاسو زان بچ کئی دورنا دیتا علت ہوئی علت دا اعبدو ولد اللہ بندگیو کو چی دورنا بچ ولد اللہ بندگیو کو چی تقوی دار شو نو دا علت دا اعبدو بیان شو دا روان آیت بیا لگ تفصیلی دے پتی کی خبر دیری دا بسبات اپریدو پدی باندې به اکتفا وکړو یو ویشتم نمبر آیت باندې سبا به انشاءالله د دویشتم نمبر آیت نه شروع کوو الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په قرآن باندې هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين